چارو کمیسیون عملاً کار پیل کړی دی هغه بیا دا کسان تعقیبوي هغو ته دا لیستونه موږ ورکوو او مشرتابه ته هم دا لیستونه د ټولو دا تللي دي او په وار وار باندې راپور موږ ورکړي دي او همداراز د وخت لپاره چې دي دغه به تر نظارت لاندې وي چې بیا څه شرارت پیښ نه کړي یا خدای مکړه داسې تخریبکاري باندې لاس پورې نه کړي انشاءالله تعالی هغوی بیا د استخباراتي دغه نظارت څخه وتلی نه شي. د یونیفورم برخې ته هم راشو یونیفورم هغه ستونزه ده چې اوس هم خلک ورسره ډېر لاس او ګرېوان دي که څه هم تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت د پخواني یونیفورم څخه په څه تغییر باندې هغه کړه تایید کړله خو اوس هم ډېری ځایونه خلک د ستونزې سره مخ دي آیا دا چاره کوم ځای ته رارسېدلې ده؟ بلې دا خو په وار وار باندې ویل شوي دي فکر کوم جواب به هم هغه جواب وي چې یونیفورم د دوه سره ارګانونو دپاره تثبیت شوی ده معلوم شوی ده خو دغه کوم پاتې یونیفورم چې ده چې له وخت څخه استفاده ځینې کېدله نو هغه هم د استفادې وړ ده او همداراز پر هغه باندې هم د افغانستان سرمایه بودیجه مصرف شوې ده نو هغه باید استهلاک شي د هغه څخه کار واخیستل شي او په قرار باندې په تدریجي ډول باندې د اسلامي امارت یونیفورم ځانګړی یونیفورم د لا بل سره د معمولي توپیر لري او هغه په کار باندې واچول شي انشاءالله تعالی په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله تعالی شاهد واوسو. څومره وخت کې به دا هغه شي ځکه اوس هم هغه چې پولیسو هم تایید کړې ده او هغه شوې 3 واره تاسو یې ویل چې وشوې ده خو تر اوسه پورې په هغه یونیفورم باندې څوک نه لیدل کېږي په کارونو کې څه وخت به په دغه لباس باندې هغه شي تاسو وینئ په خپلو اردوګانو کې چې کوم کسان اسلامي امارت د ملي اردو کسان فارغېږي هغوی په نوي یونیفورم باندې ملبس وي هغه ورته ورکول شوي او اسلامي امارت د ملي اردو چې د هغه له خلکو سره کار نه لري خلک یې په هغه برخه کې تشویش نه لري ځکه چې هغوی خو کار له خلکو سره نه ده هغه خو د وطن پالنې او د وطن ساتنې لپاره کار کوي په نظامي بارکونو کې بیا له خلکو سره برخورد نه کوي مهم دغه ده چې پولیس یونیفورم ولري چې خلک یې وپېژني او همداراز استخبارات چې هغوی له خلکو سره برخورد کوي په بازارونو کې ګرځي یا څوک تر لاس رانیسي د اسلامي امارت ملي اردو چا سره کار نه لري په نظامي ځایونو کې وي ځای پر ځای وي او که احیانا یو را ایستل کېدلو یو وخت لپاره یا د خدای مکړه د بلوا پر وخت باندې بیا به هغه معلوم یونیفورم ولري